د الانفال مبارکه سوره چې په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لتا څخه د انفال یعنی د ولجې د مالونو په باب پوښتنه کوي. وایا د انفال یعنی د ولجې مالونه خود الله او د هغه د پیغمبر دي، نو تاسو له الله څخه ویریږئ او خپل منځي اړیکې سمې کړئ او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ که تاسو مؤمنان یاست. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ریښتینی مؤمنان خو هغه دي چې د هغو زړونه د الله د یاد په اورېدلو لړزيږي او کله چې د هغو په وړاندې د الله آیاتونه لوستل کیږي نو د هغو ایمان زیاتیږي او هغوی په خپل رب باندې اعتماد لري. هغه کسان چې لمونځ قایموي او څه چې موږ هغو ته ورکړي دي له هغو څخه زموږ په لار کې لګوي. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. همداسې خلق حقیقي مؤمنان دي. د هغو لپاره د هغو له رب سره لوی درجې دي، له ګناهونو څخه تیریدنه او ډیره غوره روزي ده. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. د دې ولجې د مالونو په باب همغسې صورت رامنځته کیږي لکه څنګه چې په هغه وخت کې رامنځته شوی و چې کله ستا رب ته حق سره له خپل کوره ویستلی وي او له مؤمنانو څخه د یوې ډلې لپاره دا ډیره بده برېښېدله. هغوی د دې حق په باب له تا سره په جګړه وو په داسې حال کې چې هغه په ډاګه څرګنده ښکاره شوی و. د هغو حال دا و چې تا به ویل د سترګو لیدلي مرګ لوري ته وروستل کیږي. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. یاد کړئ هغه وخت چې الله له تاسو سره وعده کوله چې له دوه ډلو څخه به یو تاسو ته په لاس درشي. تاسو غوښتل چې کمزوري ډلې دې په لاس درشي، خو د الله اراده دا و چې په خپل لارښوونو سره حق ثابت وکړي او د کافرانو بیخ وباسي تر څو چې حق ثابت شي او باطل پاتې شي. که دا د مجرمانو لپاره څومره ناکاره بریښي هم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. او هغه وخت چې کله تاسو خپل پروردګار ته فریاد کوو په جواب کې هغه فرمایل چې زه ستاسو د مرستې لپاره پر لپسې 1000 فرښتې درلېږم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. دا خبره الله تاسو ته صرف په دې خاطر درو ولله چې ستاسو لپاره زیری وي او ستاسو زړونه پر ډاډه شي کنه نو مرسته خو چې هر کله کیږي د حمد الله له لوري کیږي په یقیني توګه الله بر الله سوده حکمت څښتن دی. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. او هغه وخت چې کله الله له خپل لوري نه د پریشانی په بڼه کې پر تاسو باندې د ډاډین یو نو ویریدو کیفیت خوراو او له اسمانه پر تاسو باندې اوبو ورولې ترڅو چې تاسو پاک کړي او له تاسو څخه د شیطان وسوسه ایسته کړي او تاسو همت پیاوړی کړي او د هغه په وسیله تاسو قدمونه ټینګ کړي. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. او هغه وخت چې کله ستاره پرښتو ته وحی وکړه چې زله تاسو سره يم د مؤمنانو قدمونه ثابت کړئ زبا هم دا اوس د کافرانو په زړونو کې ویره واچوم نو تاسو د هغو پر غاړو باندې گزار وکړئ او بند ووایي. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. دا ځکه چې دی خلق الله او د هغه پیغمبر سره مقابله کړې ده او څوک چې الله او د هغه رسول سره مقابله وکړي الله په ډیره سختۍ سره هغه نیسي. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. دا دي ستاسو مجازات اوس خوند وڅکي او تاسو ته د ښکاروي چې د حق د منکرانو لپاره د دوزخ عذاب دی. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. اے ایمان راوړونکو کله چې تاسو دی ولخر په بڼه له کافرانو سره مخ یاست نو هغه ته شام ما اړوي. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. څوک چې په داسې موقع کې شاواړوي مګر دا چې د جنگي تاکتیک په ډول داسې وکړي یا کوم بل پوت سره د یو ځای کېدو لپاره نو هغه به د خدای په غضب اخته شي د هغه استوګنځای به دوزخ وي او هغه د ورګرځېدو ډېر ناکار ځای دی. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. نو حقیقت دا دی چې تاسو هغوی ونه وژل بلکې الله هغوی وژل او تا ونه ویشتلې بلکې الله ویشتلې او د مؤمنانو لاس چې په دې کار کې په کار واچول شو نو دا د دې لپاره و چې الله مؤمنان له وی ډېرې ښې ازموینې څخه په بری سره تیر کړي په باوري توګه الله اوریدونکی او پوهیدونکی دی. ذلكم وأن الله
موهن كيد الكافرين. دا معامله خو له تاسې سره ده او له کافرانو سره معامله دا ده چې الله د هغو د چلونو کمزوری کوونکی دی. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. دی کافرانو ته ووایه که تاسې فیصله غوښتله نو دا د فیصله مو مخې ته راغله. اوس که منع شئ نو همدا ستاسې لپاره ډیره ښه ده او که بیا وګرځئ او همغه حماقت تکرار کړئ نو موږ به هم همغه سزا تکرار کړو او ستاسې ډله که هر څومره زیاته هم وي ستاسې په درد به ونشي خوړلی. الله د مؤمنانو ملګری دی. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. اے مؤمنان د الله او د هغه پیغمبر اطاعت وکړئ او د حکم له اوریدونو وروسته له هغه څخه غاړه مغړوئ. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. د هغو خلکو په شان مکیږي چې هغه وویل چې موږ واوریدل په داسې حال کې چې هغوی نه اوري. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. په یقیني توګه د خدای په نزد د ساکخانو ډیره بده نوعه هغه کاڼه ګونګیان خلک دي چې له پوهې نه کار نه اخلي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. که الله دا ګڼلی وای چې په دوی کې یو څه ښه هم شته نو ارومرو به دوی ته د اورېدو وس ورکړی خو له ښه نه پرته که دوی اورولي وای نو په بې اعتنایي سره یې ورڅخه مخ اړوه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اے ایمان راوړونکو د الله او د هغه د پیغمبر بلنې ته لبیک ووایئ چې کله پیغمبر تاسو ته د هغه شي په لوري بلنه درکړي چې تاسو ته ژوند بخښونکی دی او وپوهیږئ چې الله د انسان او د هغه د زړه تر منځ حایل دی او د همغه لوري ته به تاسې ورغونډ کړی شي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. او له هغه فتنې څخه ځان وژغورئ چې د هغې ناوړه اغېزه به په ځانګړې توګه یوازې په هغو خلکو پورې محدوده پاتې نشي چې په تاسې کې چا ګناه کړی وي او وپوهیږئ چې الله سخت سزا ورکوونکی دی. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هغه وخت د پزړه کړی چې کله تاسې لږ وي په ځمکه کې تاسې کمزوري ګڼل کېدئ تاسې ویرېدلی چې خلک مو له منځه یونیسي بیا الله تاسې ته د پناه ځای برابر کړ په خپله مرسته یې ستاسې مټ قوي کړ او ښه روزي یې در ورسوله ښایي چې تاسې شکر ویستونکي اوسئ.
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اے مؤمنانو له پوهې او ادراک سره له الله او د هغه پیغمبر سره خیانت مکوئ، په خپلو امانتونو کې ټګي مکوئ. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. او پوهیږي چې ستاسو مالونه او ستاسو اولادونه په حقیقت کې د ازمویښت وسایل دي او له الله سره د اجر ورکولو لپاره ډیر څه دي. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اے مؤمنانو که تاسو له خدای وویریږئ نو الله به تاسو ته محک یعنی فرقان در په برخه کړي چې په هغه سره د حق او باطل ترمنځ توپیر وکړي او ستاسو بدی به درڅخه ایسته کړي او ستاسو قصور به درو بخي. الله لوی فضل کوونکی دی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. هغه وخت هم د یادونې وړ دی چې د حق منکرانو ستا په خلاف د سیسې جوړولې چې تا بندي کړي یا دې ووژني یا دې له وطنه وشړي. هغوی خپل تدبیرونه په کار اچول او الله خپل تدبیر کاوه او الله تر ټولو ډیر ښه تدبیر کوونکی دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. کله چې هغوی ته زموږ آیاتونه اورول کېدل نو ویلې چې هو واوریدل، که موږ غواړو نو دغه راز خبرې موږ هم جوړولی شو. دا خو همغه زړې افسانې دي چې له پخوانیو خلکو څخه راپاتې. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. او هغه خبره هم د یادونې وړ ده چې هغوی ویلي خدایا که دا په رښتیا سره حق دی او ستا له لوري دی نو پر موږ باندې له اسمانه تیږې ووروه یا را باندې کوم دردناک عذاب راوله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. په هغه وخت کې خو الله په هغوی باندې د عذاب نازلونکی نو تر څو پورې چې ته د هغو په منځ کې موجود وي او نه د الله دا عادت دی چې خلک بخښنه غوښتونکي وي او هغه ورته سزا ورکړي. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. خو اوس به ولې هغه ور باندې عذاب نه نازلوي چې هغوی د مسجد حرام لاره بندوي په داسې حال کې چې هغوی د دې مسجد مشروع متولیان نه دي. د هغه مشروع متولیان یوازې پرهیزګاران کېدلی شي خو زیاتره خلک په دې خبره نه پوهیږي. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بیت
بیت الله ته د دې خلکو لمونځ څوي خوشپېلې غږوي او چکچکې وهي نو دا دی اوس له حق څخه د خپل هغه انکار په مجازات کې چې تاسو کوي د دې عذاب خوند وڅکي. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. کوم خلکو چې د حق له منلو نه انکار کړی دی هغوی خپل شتمنۍ د خدای له لارې نه د منع کولو لپاره لګوي او اوس به یې لا زیات لګوي خو په پای کې به همدا هلې ځلې د هغو لپاره د پښیمانتیا سبب وګرځي. بیا به هغوی مغلوب وي، بیا به دا کافران د دوزخ لوري ته محاصره شوي ورشي تر څو چې الله ناپاکي له پاکۍ نه بیله کړي او هر ډول ناپاکي سره یو ځای ډیری یعنی یو د بل د پاسه غونډ کړي بیا هغه ټول په دوزخ کې وغورځوي. همدا خلک په اصل کې زیانکاران دي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ای پیغمبره دې کافرانو ته وایي چې که اوس هم را واوړي نو څه چې مخکې شوي دي له هغو څخه به تېرېدنه وشي خو که دوی هماغه مخکینی چلند بیا تکرار کړي نو له پخوانیو قومونو سره چې څه شوي دي هغه ټولو ته ښکاره دي. د الانفال مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 8مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیت څخه اوري. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. ای مؤمنانو لدې کافرانو سره تر هغه پورې وجنګېږئ چې فتنه پاتې نشي او ټول دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی له فتنې نه لاس واخیسته نو د هغو د عملونو لیدونکی الله دی. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. او که هغوی ونه منله نو پوهیږئ چې الله ستاسې سرپرست دی او هغه ډیر ښه ساتونکی او مرستندوی دی. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. او تاسو ته معلومه وي چې د ولجې څه مال چې تاسو په لاس را وړای دی د هغه پنځمه برخه د الله او د هغه پیغمبر او د خپلوانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو لپاره ده. که تاسو په الله او په هغه شی باندې ایمان راوړی وي چې د فیصلې په ورځ یعنی د دواړو لښکرو د مخامخ کېدو په ورځ موږ پر خپل بنده باندې نازل کړی نو دا برخه په خوښۍ سره ادا کړئ. الله په هر څه قادر دی.
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. هغه وخت در په زړه کړئ چې تاسې د ناو په دې غاړه کې وي او هغوی په هغه بله غاړه کې دیره شوي وو او کاروان له تاسې نه لاندې د ساحل خواته وو. که چیرته له مخکې نه ستاسې او د هغو په منځ کې د مقابلې تړون شوی وای نو تاسې به ارومرو په دې وخت کې څنګ کړی وای. هر څه چې وشول هغه د دې لپاره و چې د کومې خبرې فیصله چې الله کړې وه هغه منځته راشي تر څو هلاکېدونکي له ښکاره دلیل سره هلاک شي او څوک چې ژوندی پاتې کېدونکی دی هغه له روښانه دلیل سره ژوندی پاتې شي. په باوري ډول الله اوریدونکی او پوهېدونکی دی. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. او ای پیغمبره هغه وخت در په زړه کړه چې خدای هغوی تا ته په خوب کې کم دروښودل. که چیرته د هغوی شمیر تا ته زیات درښودلی وای نو تاسې به ارومرو خپل همت بایللی وو او د جنگ په باب به مو شخړه پیل کړې وه خو الله تاسې له دې نه وژغورلی. په یقیني ډول هغه ان د سینو پر راز پوهیږي. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. او یاد کړئ چې کله د نښتې په وخت کې خدای ستاسې په نظر دښمنان لږ راوستل او د هغوی په نظر یې تاسې لږ وروستلی تر څو کوم کار چې کېدونکی و الله هغه وکړي. په پای کې ټولې چارې د همغه الله لوري ته ورګرځي. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ای مؤمنانو کله چې له کومې ډلې سره ستاسې مقابله وي نو کلک ولاړ اوسئ او الله ډیر ډیر یادوئ. هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه وي. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. او د الله او د هغه د پیغمبر امر منونکي اوسئ او په خپلو منځو کې شخړه مه کوئ که نه نو په تاسې کې به کمزوري پیدا شي برم یعنی د مقاومت توان به مو لاړ شي. له زغم نه کار واخلئ. په یقیني توګه الله د صابرانو ملګری دی. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. او تاسې د هغو خلکو غوندې مه کیږئ چې له خپلو کورونو څخه په ویاړ او افتخار سره او خلکو ته د ښودنې لپاره راووتل او کړنلاره دا ده چې خلک د الله له لارې څخه منع کوي. هغوی چې څه کوي د خدای له مؤاخذې نه د باندې نه دي. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون
العقاب. لږ غوندې هغه وخت در په زړه کړه چې شیطان د دې خلکو په نظر کې د دې خلکو کړه وړه ښایسته برېښولي وو او دوی ته ویلي وو چې نن پر تاسې باندې څوک نشي برلاس کېدی او دا چې زه به له تاسې سره یم. او کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې نو هغه په پوندو په شا تاو شو او وی ویل چې زه ستاسې له ملګرتیا نه بېزار یم. زه هغه څه وینم چې تاسې نه وینئ. زه له خدایه ویریږم او خدای ډېر سخت سزا ورکوونکی دی. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. کله چې منافقان او ټولو هغه خلکو چې زړونه په ناروغي اخته دي ویل چې دا خلک خو د دوی دین سودایي او لیونیان کړي دي، په داسې حال کې چې څوک په الله باندې توکل وکړي نو په باوري ډول الله زیات برلاسی او حکمت والا دی. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. کاش کې تا هغه حالت لیدلی شوی چې کله پرښتو د وژل شوو کافرانو ساګانې اخیستلې د هغوی په مخونو او څټونو باندې ګزارونه کول او ویلې دا دی اوس د سوځېدو سزا وګالئ. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. دا هغه جزا ده چې د هغې وسایل ستاسې خپلو لاسونو د مخه تیار کړي که نن الله خو پر خپلو بندګانو باندې ظلم کوونکی نه دی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. له هغو سره دا معامله په همدو شان وشوه لکه څنګه چې له فرعونیانو او له هغو نه مخکنیو نورو خلکو سره شوې ده چې هغوی د الله د آیتونو له منلو څخه انکار وکړ او الله د هغوی په ګناهونو باندې هغوی ونیول. الله قوي او سخت سزا ورکوونکی دی. ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. دا د الله د دې عادت سره سم شول چې هغه هیڅ یو نعمت چې کوم قوم ته ورپبخه کړی وي تر هغه پورې نه بدلوي تر څو چې هغه قوم په خپله کړنلاره او کړنچاره نه وي بدله کړي. الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. له فرعونیانو او له هغو نه مخکنیو قومونو سره چې څه وشول هغه د همدې قانون سره سم وشول. هغوی د خپل رب آیاتونه دروغ وګڼل. هله بیا موږ د هغوی د ګناهونو په مجازات کې هغوی هلاک کړل او فرعونیان مو غرق کړل. دا ټول ظالمان. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. په یقیني توګه د الله په نزد په ځمکه باندې خوځېدونکي مخلوق کې تر ټولو بدتره هغه خلک دي چې د حق له منلو نه منکر شوي دي بیا په هیڅ ډول د هغه منلو ته حاضر نه دي. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. په تیره بیا له دوی نه هغه خلک چې له هغو سره تا وعده وکړه بیا هغوی په هر وخت کې هغه ماتوي
او یو بد له خدایه نه ویریږي. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نو که دا خلک تا ته په جګړه کې په لاس درشي نو داسې څه ورسره وکړه چې له هغه وروسته چې نور څوک د دغه راز کړنچارې غوره کوونکي وي هغوی حواس بایلي. هیله ده چې د وعدې ماتوونکو له دې عاقبت څخه هغوی درس واخلي. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. او که چیرته د کوم قوم له خیانت نه ستا ویره وي نو د هغو تړون په ښکاره ډول د هغو په وړاندې وغورځوه. دا یقیني ده چې الله خائنان نه خوښوي. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. د حق منکران دې په دې غلط انګیرنه کې نه وي چې هغوی له مسلمانانو څخه لوبه وګټله. دا یقیني ده چې هغوی مسلمانان نشي بې وسې کولای. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. او تاسې تر خپلې وسې ډېر زیات طاقت او تیار زین کړي آسونه د هغوی د مقابلې لپاره برابر کړئ تر څو چې په دې وسیله د الله پر دښمنانو پر خپلو دښمنانو او پر هغو نورو دښمنانو هیبت راولئ چې تاسې نه پیژنئ خو الله یې پیژني. د الله په لاره کې چې تاسې هر څه ولګوئ د هغو پوره بشپړ مکافات به ستاسې لوري ته راوګرځول شي او له تاسې سره به هیڅکله ظلم ونه شي. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. او ای پیغمبره که دښمن د روغې جوړې یعنې اشتۍ خواته میلان ولري نو ته هم د هغې لپاره تیار اوسه او پر الله باندې توکل وکړه. په یقیني ډول هماغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. او که هغه د غلونې نیت ولري نو ستا لپاره الله کافي دی. هماغه ذات دی چې په خپله مرسته او د مؤمنانو په وسیله یې ستا ملاتړ وکړ او د مؤمنانو زړونه یې یو له بل سره ولګول. که تا د ځمکې د مخ ټولې خزانې لګولې هم وای نو د دې خلکو په زړونو کې د خپل منځي مینه نه شوای اچولی خو الله دی چې د دوی زړونه یې سره ولګول. په یقیني توګه هغه ډېر زورور او د حکمت خاوند دی. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ای پیغمبره ستا لپاره او ستا مؤمنانو پیروانو لپاره خو یوازې الله کافي دی. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ای پیغمبره
مؤمنان جنگ ته وهڅوه کله تاسو نه شل تنه صابران وي نو هغوی به په 200 باندې برلاسي شي او که سل تنه داسې وي نو د حق د منکرانو په 0 تنو باندې به برلاسي شي ځکه چې هغوی داسې خلک دي چې پوهه نه لري. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. خانو اوس الله ستاسې پیټه سپکړ او هغه ته معلومه شوه چې اوس په تاسې کې کمزوري ده نو کله تاسې نه سل تنه صابران وي نو هغوی به په 200 باندې او که 1000 تنه داسې وي نو په 2000 باندې به د الله په حکم برلاسي شي او الله د هغو خلکو ملګری دی چې صبر کوونکي دي. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. له هیڅ پیغمبر سره دا نه ښایي چې له هغه سره جنگي اسیران وي تر څو پورې چې هغه په ځمکه کې دښمنان په ښه شان وټکوي. تاسې د دنیا ګټه غواړئ په داسې حال کې چې د الله تر نظر لاندې آخرت دی او الله برلاسی او د حکمت خاوند دی. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. که د الله لیکنه مخکې نه وای شوې نو څه چې تاسې اخیستي دي د هغه په مجازات کې به تاسې ته ډېره لویه سزا درکړی شوې وای. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نو کوم مالونه چې تاسې د ولجې په ډول په لاس راوړي دي هغه خورئ هغه حلال او پاک دي او له الله نه په ویره کې اوسئ په یقیني توګه الله تیریدونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ای پیغمبره هغه بندیانو ته چې ستاسې په لاس کې دي ووایه چې که الله ته معلومه وای چې ستاسې په زړونو کې څه خیر شته نو هغه به تاسې ته له هغه څه نه زیات درکړي چې له تاسې څخه اخیستل شوي دي او ستاسې خطاوې به وبخي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. خو که هغوی له تا سره د خیانت اراده لري نو له دې نه مخکې هغوی له الله سره هم خیانت کړی دی لکه چې د همغه کار سزا الله هغو ته ورکړه چې هغوی ستا لاسته راغلي دي. الله په هر څه پوهیږي د حکمت خاوند دی. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم
کوم خلکو چې ایمان راوړ او هجرت وکړ او د الله په لار کې په خپل سر او مال وجنګیدل او کوم خلکو چې مهاجرینو ته ځای ورکړ او له هغو سره مرسته وکړه هغوی په اصل کې یو د بل دوستان یعنی مرستندوی دي پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړای دی خو هجرت نه دی کړی نو له هغو سره ستاسې کومه دوستانه اړیکه نشته تر څو پورې چې هغوی هجرت نه وي کړی هو که هغوی د دین په باب له تاسې نه مرسته وغواړي نو د هغوی مرسته کول پر تاسې باندې فرض دي خو د یو داسې قوم پر خلاف نه چې له هغه سره ستاسې تړون وي تاسې چې څه کوئ الله هغه ویني والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير کوم کسان چې له حق منکر دي هغوی یو د بل حمایت کوي که تاسې دا ونه کړئ یعنی له یو بل سره خپل پیوستون ونه ساتئ نو په ځمکه کې به فتنه او ستر فساد راولاړ وي والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم کوم خلکو چې ایمان راوړ او د الله په لار کې کور کلی پریښود او جهاد وکړ او کوم خلکو چې پناه ورکړه او مرسته وکړه هغوی ریښتیني مؤمنان دي د هغو لپاره د ګناهونو بخښنه او ډیره ښه روزي ده والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم او کوم کسانو چې وروسته ایمان راوړ او بیا یې هجرت وکړ او له تاسې سره یو ځای په جهاد لاس پورې کړ هغوی هم له تاسې څخه دي خو د الله په کتاب کې د وینې خپلوان د میراث د وړلو له نظره یو د بل زیات حقدار دي په یقیني ډول الله په هر څه باندې پوهیږي